فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. پنځلسمه پاره سورة الکهف 71 نمبر آیت ته واقعا د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام شروع وا. مخکې ذکر شو چې موسی علیه السلام سره د خپل خادمه د خضر علیه السلام سره په مجمع البحرین کې ملاقات شو او بیا هغه ته ویلي چې زه الله رب العالمین را لیږلی ما چې زه ستانه علم زده کومه. خضر علیه السلام ورته ویلي چې لن تستطیع معي صبرا، زه چې کم کارونه کوم په هغې باندې به ته د صبر طاقت ونه لري، ځکه چې وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبره، په هغه کار به ته څنګه صبر وکړي چې تا ته به په هغې باندې نه ستا د ظاهر ستا د شریعت به خلاف ښکاره کېږي. برحال موسی علیه السلام ورته وویلي چې انشاء الله صابره، انشاءالله زه به ډېر صبر کومه، ته به ما ډېر صبر مونده کی او ولا اعصی لک امره، او ستا د خبرې به زه چرته هم نافرماني نه کوم. نو بیا ورته خضر علیه السلام وي چې ټیک ده زما شاګردي کوه، خو دا یو شرط دی چې ته به زما نه د یو کار په باره کې پوښتنه نه کې، حتی احدث لک منه ذکره، زه به درته په خپله بیا بیانو کومه، خو ته به مینس کې په خبره کې نه رادانګي. بس خبره اتره جوړه شوه د شاګرد او د استاز. اوس دې ځای نه د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام علمي سفر دې ځای نه شروع کېږي چې دې کې به درې ناشنا واقعات راځي. او بیا موسی علیه السلام چونکې صبر نه دی کړی، نو بس درې ونه اخوا بیا نور څه نه دي شوي، بیا ورته د درې واړو حالات ذکر کړي. نو الله فرمایي فانطلقا، نو روان شو دا دواړه، یو خضر علیه السلام او بل موسی علیه السلام. ګوره د سره خادم هم که نه یوشع بن نون، هغه دې علمي سفر کې ورسره هغه نشته دی. هغه څه شو؟ نو بعضې مفسرین وایي چې یا خو ورسره و، خو هغه خادم و، د خادم ذکر کولو ته څه خاص ضرورت نه وي، خو چې مالک روان خو خادم هم ورپسې که نه، قرآن نه دی ذکر کړی. یا و دویمه وجه دا ده کیدای شي خضر علیه السلام دته ویلي چې بس زه ته ځو، دی به ما سره رواني سفر به کوو. او کومه چې دا خبره مشهوره کړې د خلکو چې یاره یوشع بن نون د خضر علیه السلام د اجازت نه بغیر د دغې ابي حیات دریاب نه اوبه وڅکلې، نو بس خضر علیه السلام راونیو او دې دریاب ته ورغوزار کړ.
او وسم ژوندی دی تر قیامته به یوشع بن نون ژوندی او په دغه چپو کې ژوند تیری. نو دا اسی موضوعي اسرائیلیات دي، په دې خبرو به سړی اعتبار نه کوي. خو برحال قرآن نه دی ذکر کړی، بس نشته ورسره. د خضر علیه السلام څه خاص مدرسه نه وه، دی به په دې علاقو باندې داسې ګرځېده، سفر به یې کولې سمندر نه آ غاړه او دې غاړه، او اوسېده به په دغه مجمع البحرین کې، ځای به یې دا و. نور به دی ګرځېده په دې علاقو کې، سفر به یې کولی. نو به دوی دواړه روان شو. نو اوس چې دا دوی د دې کم ځای نه روانېږي د مجمع البحرین نه، اوس چې کومه موجوده جغرافیه سړی وګوري نو په هغې کې دې ته مضیق نوم ویلی کېږي. دې مجمع البحرین ته مضیق معنی تنګ. نو اوس دوه دریابونه نشته، اوس ته یو جوړ شوی، نو دا ځای ډېر تنګ دی. دې ځای نه دوی سفر شروع کړ د مجمع البحرین نه. د دې مجمع البحرین نه آغاړه یو علاقه وه، اسبانیه یې ورته وي. دوی اوس ځي دغه علاقې ته روان دی، چونکې دعوت په نیت باندې خضر علیه السلام خو به ګرځېدو. به ده ته یې وی راځه چې زما شاګردي کې راځه، ما سره بس ګرځه، علم به رانه زده کي، زه به خپل دعوت کار کوم، ته به مانه علم هم زده کي. نو الله وی حتی اذا رکبا فی السفینه، تر دې چې سوارو شو دا دواړه فی السفینتی په کشتۍ کې. د اوبو مزلو کشتۍ و او دغې کشتۍ ته دواړه وروختل. نو چې دې کشتۍ لږ مزل وکړو، د سمندر په دې مینځ ته ور ورسېده، د دریاب ته. نو خضر علیه السلام ناصافي پاسېدو او د کشتۍ کې یو قدوم پروت و تبرګې، ایا راواغست او د دې کشتۍ نه خرقها دی سورې وتښتۍ ته ماته کړه. روغه کشتۍ څه کړه؟ سورې کړه. وره په ظاهر کې خو دا کار ظلم وکړه که نه، روغه کشتۍ ده او دی راولګېدو، د کشتۍ نه ایسته یو تخته ویسته. نو چې تخته ته وباسي خو اوبه بدن نه راشي، نو دا نور خلک به م ورڅه څه شي، دا به م ورڅه غرق شي، ډوب به شي. دا کار یې وکړه. خو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي کله چې دوی د کشتۍ کې سوارو شو، دغه وخت کې یوه چنچڼه راله. چنچڼه د دې کشتۍ په دې لرګي باندې کېناسته. نو مخوکه یې داسې په دې دریاب کې ښکته کړه، اوبه یې راوچتې کړې. چې کله یې اوبه راوچتې کړي، نو دې خضر علیه السلام دې موسی علیه السلام ته چې دا چنچڼه دې ولیده، ویلې او ومې لیده. ویلې دې چنچڼې چې دا څومره اوبه به دې مخوکه کې راوچتې کړي، نو زما او ستا د دواړو چې دا څومره علم دی، دا ټول د الله د علم په مقابله کې دومره دی لکه د چنچڼې دا اوبه د دې ټول دریاب په مقابله کې. مطلب دا چې د الله رب العالمین علم سره د انبیا علیه السلام علمونه هم نشي برابرې دی. نو تختې ته ویسته، نو په ظاهر کې خدا نقصانو ظلمو، روغه کشتۍ ولا خرابه کړه. او بیا مفسرینو ذکر کړي، بلکې حدیث کې راغلی کله چې دوی د کشتۍ ته ختل، نو د کشتۍ چې د چا و دوی به د خلکو نه پیسې اغستې، په دې به مزدوري کوله. نو کشتۍ والا د خضر علیه السلام وپېژنده چې دا خو هغه نیک صالح انسان دی چې دی خو بار بار موږ سره ځي او د دعوت دپاره ګرځي. نو ده ته یې ویلې تا نه موږ کرایه نه اخلو. وره د دې حق پرست علماو د دې کم چې د دعوت کار کوي داعیان خلک، د هغوی به خلکو څومره قدر کو. نن سبا هم پکار دي چې د حق پرست علماو څوک چې د دین د دعوت کار کوي، چې سړی دوی ته په درون نظر وګوري، خیل یې وساتي، هر څه کې رعایت وکړي. خو نن سبا دا خبرې ختمې شوي، الا ماشاءالله که بعضې خلکو څه دا قدر یي به، یعنې اکثر ختم شوی دی. نو موسی علیه السلام دا کار ولید چې دې سړي خو کشتۍ ماته کړه، نو بس صبر یې تمام شو، ټینګ نه شو چې اوس دله جواب ورنکي. موسی علیه السلام ورته ویلي، قال اویل ورته موسی علیه السلام اخرقتها، آیا سوری کړه تا دا کشتۍ لتغرق اهلها، دې دپاره چې غرق شي اهل د دې، تا د دې روغې کشتۍ نه دې تخته ماته کړه. نو دا خو به اوس اوبه پکې راوخیږي او دا نور خلک کم چې پکې اهله کم چې پکې سواره دي، نو دا به م ورسه څه شي، دا به م ورسره غرق. لقد جئت شیئا امرا،
یقینا راتلل وکړه تا داسې یو کار ته عمران چې ډېر ناشنا او عجیبه دی. ګوره د کشتۍ نه خضر علیه السلام ګوره تخته ایستې ده، خو دا معجزه وه د هغه. کشتۍ ډوبه شوې نه د اوبه ورته نه دي راختلي، دقه شان یو تخته پکې نم شته او بیا هم روغه سمندر نه هغه طرف ته اوښتي. دا د الله رب العالمین په حفاظت کې و دا کشتۍ. کله چې دا خبره وکړه نو خضر علیه السلام ورته چې ما درته نه ویلي چې زه به هغه څه کوم چې تاسو په علم نه ته ورباندې صبر نشي کولی. نو غوسه شو ورته، کله کله استاذ غوسه کوي که نه. قال اویل ورته خضر علیه السلام علم اقل آیا ما نه ویلي انک یقینا لن تستطیع معي صبرا، هرګز وس نه لرې زما سره د صبر. تا ته ما مخکې ویلو کله چې داخله اخیستله چې ګوره زه داسې کارونه کوم چې ته په صبر ونه لري. موسی علیه السلام ورته وی خیر دی معافي ده نه غواړم، دا ځل مې معاف که بیا د باندې اعتراض نه کوم. موسی علیه السلام ورته عجیبه عذر پیش کوي. قال اویل ورته موسی علیه السلام لا تؤاخذني منی سما لرا بما په هغه څه نسیتو چې ما هېر کړی، یعنی ما نه د خپله واده هېره وه چې تاسو ما واده کړی و چې زه په تا باندې اعتراض نه کوم. او نسیان خو داسې یو په دې باندې الله هم سړی نه رانیسي. ما ورته وي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي که چا په خطایي کې یو کار وکړو یا په هېره باندې په هغې باندې دی ګناهګارېږي. نو دې نه دا معلوم شو چې انبیا علیه السلام باندې به هم هېره راتله نسیان. نبی علیه السلام ډېر ځل په مانځه کې غلط شوی دی، وروستو یې بیا سجده سهوي کړي دي. موسی علیه السلام ورته وایي چې ګوره یو کار زما نه هېر شوی نو ته څنګه په هغې ماله سزا راکې، ما مه رانیسه په دې باندې. او مزید ورته وایي ولا ترهقني او ما اچوه په ما باندې من امري د کار زما کې عسرا تنګ سیا. که ته خامخا ماله سزا راکې او ما د شاګردۍ نه وباسې نو دا خو ته ماله تکلیف راکې که نه. خیر دی یو ځل غلطي دا رانه وشوه نو اوس مې څه که معاف مې که. استاذ بس هغه ورته ویلې زه ټیک ته خیر. ګوره دې نه دا معلومه شوه چې شاګر نه یو ځل دوه ځله غلطي وشو نو سمداسې مه شاړه، مدرسې نه ایستل نه دي په کارو چې بس ته یو ځه ته به نورو نه راځي. چانس وله ورکه، مهلت به وله ورکې. دغه رنګ عام معاشره کې صرف د مدرسې خبره نه ده که دکان کې هم د چا سره یو کس شاګردي کوي، مصري توب زده کوي یا د بل چا سره په څه کارخانه وغیره کې، نو یو ځل خطایي ته وشي نو هغه سمدست چوټي کولو نه دي په کار، مهلت به وله ورکي. نو دغه خو معجزه وه دا کشتۍ سره د دې نه چې تخته ته ووته دوی روغ رمټ سمندر پار کړو. اسبانیه علاقې ته راواوښتل نو چې څنګه را ورسېدل کشتۍ نه راکوشو نو خضر علیه السلام داسې وکتل سالکانو لوبې کولې، نوجوانان هلکانو. نو خضر علیه السلام دا ډېر عجیبه کار کړی دی. دلته موسی علیه السلام ورباندې ډېر سخت غوسه شوی په دې کار باندې. خضر علیه السلام هغه نوجوانان هلکانو له ورلې یو نوجوان هلک یې راونیو په دې لاسونو کې وله دا سټ تاو کو ایستې ته کټ که. ګوره د یو انسان نه سر کټ کول دا د چاړې یا په تیره شیز نه علاوه خو نه کېږي که نه، لیکن دا معجزه وه د خضر علیه السلام. نو په دې لاسونو په دې منګلو کې ته لاس څه چل کړی دی؟ کټ کړی دی. چې د کله دا سر د دې نوجوان هلک نه کټ کو نو موسی علیه السلام ورته ویلي چې قتلت نفسا زکیة بغیر نفس، تا داسې یو پاک نفس د قتل که چې د باندې څه جرم خو ثابت خو نشته که نه. خلک چې څوک وجني خو د دې وجې نه یې وجني چې قصاص به ورپوري که نه، ده څه چل کړی دی چې تا داسې چل وکړو. نو دغه واقعه الله ذکر کوي. فانطلقا نو روان شو دا دواړه حتی اذا لقي غلاما تر دې چې مخامخ شو غلاما یو هلک ته. ګوره بعضې مفسرین وی غلام دا نابالغ هلک ته ویلی کېږي، وی دی ماشوم و. موسی علیه السلام ورباندې په دې غوسه کړي چې تا دا ماشوم تا ولې ووجنه، په ده باندې خو څه جرم وغیره نشته. لیکن صحیح خبره دا ده چې نه،
امام سرخسی رحمت الله علیه یو کتاب د مبسوط هغه کې د امام طحاوی نه را نقل کړي هغه فرمایي چې په هغه زمانه کې به دا بلوغت چې کوم کنه بالغواله په هغه زمانه کې د بلوغت تعلق د عمر سره بنو د عقل سره بو که یو ماشوم با اگر د عمر په لحاظ سره کم لیکن چې خيار پوی بو هغه ته به سوي هغه ته به بالغ وي زمونږ استاد په دین کې د بلوغت د پاره خپل نخې دي د الګ د پاره مشته دی او د جینۍ د پاره مشته او که دغه نخې نه نو بیا کم سے کم چې 15 کالو ته ورسی نو بس هغه صحیح حسابيږي ا بالغ یو دا غینه چې کم یا نه بالغ حسابي نو دا ظلمیو ماشوم نو غټو ځکه مفسرین ذکر کړي چې لوی بدمعاش او ډیر فسادي و د الګ دا چې وجل نو په حق باندې وجل الله دته دا علم ورکړو چې د ملک او رستو به ان شاء الله وضاحت راشي چې د کیسه نقصان خو په ظاهر کې خدا د شریعت خلاف کار ښکارا شو کنه او یو نبی باندې دا فرضی چې کله داغه مخامخ د شریعت خلاف کارو شي چې د منع کی یا به پلاسو منی کوي کني نو په جبه بخامخ هغه کار سکی اب منع کوي موسی علیہ السلام د شریعت او په ظاهر کې خدا کار خلاف نو هغه په خضر علیہ السلام باندې دا اعتراض وکړ قال او ورته موسی علیہ السلام اقتلت نفسا زکیه آیا اوجتا نفس پاک بغیر نفس بغیر د بدلی د نفس لا په د پسې قصاص خو نو ور پورې چې تا دا کارو ګوره دا بازي جاهل صوفیا چې کوم دي ملنګان هغوی دین دا استدلال نیسی وی د خضر علیہ السلام علم چې کومو دیتا وی علمی حقیقت او د موسی علیہ السلام علم و علمی شریعت نو هغوی وی د پیرانو سره چې کوم علمی حقیقت نو وی هغې علمی شریعت ته محتاج نه نو که هغوی یو داسې کار کوي اگر چې شریعت خلاف نو وی خیر دی وی دغه علم څه دی وی دا اوچت دی دا خبره سراسر غلطه ده خضر علیہ السلام سرم علمی شریعتو د موسی علیہ السلام سرم علمی شریعتو د دوانو سره خود دومره وا چې هغه ته الله رب العالمین د وحی په ذریعہ باندې خودنه کړو موسی علیہ السلام سو علم غیب نو کنه دا هغه په ظاهر کې ورته دا کار غلط ښکارا شوی دی نو دلته ور باندې سخت غوسه وکړه لقد جئت شيئا نكرا یقینا راتل وکړتا شيئا لا سکار ته نکرن چې ډیر بد دی ور سخت غوسه پکړی تا خدا ډیر بد کارو کو امخ کی بارہ کی سلفس استعمال کو امرا کله چې کیشتین تخته ما تکړه نو د ورته وی لقد جئت شيئا امرا امر وی ناشنا او عجیبه کار ده او دلته وی نکرا نو نکرا بد او بد پدی بانیو چې هغه خو ټیک د تختې ته ما تکړه خو دغه خو ډوبه شوی نه د کیشتۍ کنه او دلته خو مخامخ سړی مړ شو قتل پکې رالی نو ځکه ورته وی لقد جئت شيئا نکرا خضر علیہ السلام چې د غوسه وکړه نو هغه غوسه وکړه ګوره دلته خضر علیہ السلام غوسه کړي د الفاظ پکې لک سیوا کړي سوچ ورته کوي قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا دې کې سلف سیوا شوی په دې مخ کې قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا او دې آیت کې څه فرق دی لک لفظ پکې سیوا دی نو دلته خضر علیہ السلام غوسه کړي مطلب دا دی آیات ما نو ویلي ته خو ما مخکې نه پوهه کړې وې چې ګوره ته ما سره صبر نشي نو دم غوسه وکړه قال اویل ورته خضر علیہ السلام الم اقل لك آیا نو ویلی ما تا ته موسی انک یقینا لن تستطيع معي صبرا هرگز طاقت نه لري زما سره د صبر تا ته خو ما مخکې نه ویلو وسو دا سوم ځل شو د موسی علیہ السلام دویم ځل شو موسی علیہ السلام ورته وی چې چانس را لراکه دویم ځل شو خو که په دریم ځل مې دا کار وکړو نو بس ټیک ده بیا ته ما چوټي کولی شي خو خیر دی اوس راته څه وایم حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی رحم الله موسی وی الله دې په موسی علیہ السلام رحم وکړي که ده ورته دا خبره نه وی کړې چې دا دریم چانس راکه نو موږ به ډېر ناشنا عجایبات د خضر علیہ السلام لیدلی وي
خو بدنم صبر نه دی شوی نو بس سړی په دغه ځای ورته سټاپ شوی چې نور درته مخکې څه نه ښیم بس دا 3 خبرې پوره دي او واقعي خبره ده داسې ناشنا ناشنا کارونه یې کړي دا چې لا نور وې څومره خوند به یې کړی وي نبی علیه السلام موسی علیه السلام صبر نه دی کړی یعنې ډېر عجایبات به موږ ته ښودلی وي چې خضر علیه السلام به لا نور څه کول قال اویل ورته موسی علیه السلام ان سألتک عن شیء که زه تپوس وکړم دستانه د څه څیز په باره کې بعدها وروستو د دې نه فلا تصاحبني نو مه ملګری کوه ما د ځان سره بس ویلې دا ځل راله چانس را که دې نه پس بیا ما دا کار وکړو نو ټیک د بیا ما د ځان خپلې ملګرتۍ نه جدا که نو چې دا خبره یې نه وی کړی نو کیدای شي نور یې م ورته ډېر عجایبات ښودلی قد بلغت من لدني عذرا یقینا رسیدلی دی وبرسیږي تا ته من لدني طرفه زما نه عذرا عذر که په 3 ځل ما دا کار وکړو نو بس بیا به زما له طرفه تا ته به عذر ورسي بس ټیک د بیا ته ما څه که بیا ما چوټي کا خو سبا درس کې به راشي چې په 3 ځلې هم کړی دی بس هغې نه پس لارې جدا شوي بیا خو بیا وله خبر ورکړی دی چې دا 3 کارونه ما ولې کړو دنیا قانون هم دا دی یو ځل به غلطي وکړي څوک به دې معاف کړي 2م ځل به غلطي وکړي څوک به دې معاف کړي په 3م ځل بیا خلک څه کوي ایسته دې چوټي کړي که نه فانطلقا نو روان شو دا دواړه حتی تر دې پورې اذا رکبا فی السفینه چې سواره شو دواړه په کشتۍ کې خرقها نو سوری کړه هغې لره قال اویل ورته موسی علیه السلام اخرقتها لتغرق اهلها آیا سوری کړه تا دا کشتۍ دې دپاره چې غرق یې اهل د دې لقد جئت شیئا امرا یقینا راتلل وکړه تا داسې کار ته چې ډېر ناشنا دی قال اویل ورته خضر علیه السلام الم اقل انک لن تستطیع معي صبرا آیا نه ویلي ما تا ته چې یقینا ته وس نه لرې زما سره د صبر قال اویل ورته موسی علیه السلام لا تواخذني مرانیسه ما لره بما په هغه څه نسیتو چې ما هېر کړي ولا ترهق لي من الامر عسرا او ما اچو په ما باندې کار زما باندې تنګ سیا فانطلقا نو دواړه روان شو حتی تر دې پورې اذا لقیا چې مخامخ شو غلاما یو ځوان هلک ته فقتله نو خضر علیه السلام قتل کاغه لره قال اویل ورته موسی علیه السلام قتلت نفسا زکیة بغیر نفس آیا اوجتا یو نفس پاک بغیر د بدلې د بل نفس لا لقد جئتا یقینا راتلل وکړه تا شیئا نکرا داسې کار ته چې ډېر بد دی قال اویل ورته خضر علیه السلام الم قل لک آیا نو ویلي ما تا ته انک لن تستطیع معي صبرا چې هرګز طاقت نه لرې ته زما سره د صبر کولو قال اویل ورته موسی علیه السلام ان سألتک عن شیء بعدها که تپوس وکړم ما ستانه د څه څیز په باره کې وروستو د دې نه فلا تصاحبني نو بیا مه ملګری کوه ما د ځان سره قد بلغتا یقینا رسېدلی دی تا ته بیا من لدني طرفه زما له عذرا عذر